أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. صدق الله العلي العظيم. سورة الغاشية دا سورة مبارك مکه‌یی دی. الله جل وعلا شانه په مکه معظمه کې نازل کړی دی او دا رقم فضیلت چې په سورة الاعلى کې تیر شوی و. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم به په اخترو د جمعې په لمانځه کې سبح اسم ربک الاعلى وایه او بیا به په دوهم رکعت کې سورة الغاشیه شریف دغه وایه او کله د جمعې په لمانځه کې به سورة الجمعه وویله په دوهم رکعت کې به هل اتاک حدیث الغاشیه وویله. دا سورت مبارک چې دی شپږ آیاتونه لري 26 ټولې کلمې یې 72 کلمې په دې سورت مبارک کې دي. ټول حروف د دې سورت مبارک 381 حرف پکښې کې دي 381 حرفا 381 حرف ټوله په دې سورت مبارک کې موجود دي او ټول آیاتونه یو علما وایي چې محکم دي، ناسخ او منسوخ پکښې کې نه دي. یو آیات پکښې کې دی چې لست علیهم بمسیطر، هغه بیا په آیات سره د قتال او د جهاد منسوخه سوی دي. بسم الله الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. هل په معنا سره د قد دی، یعنی قد په تحقیق سره اتا راغلی دی که و تا ته حدیثو بیان الغاشیه د غاشیه د ورځې د قیامت. ورځې د قیامت لره غاشیه وویل شول ځکه تغشى الخلائق پټوي دا ټوله مخلوقات دا ورځ د قیامت باحوالها و افزاعها په ډېر هول و بیرې سره ټوله انسانان پټ کړي دا ورځ د قیامت. نو په دې وجه دې ته غاشیه ویل کېږي. غش معنا پټېدل چې دا خلک په خپل هول کې بیرو کې پټ کړي. نو د دې خبر خو تا ته راغلی دی. وجوه مخونه به یومئذ په دغه ورځ کې، یعنی هغه زوات هغه خلک چې دی خاوندان د مخونه دي خاشعة ډیر به ذلیله وي، یعنی بد مخونه بد خلک چې بدي کوي نافرمانی کوي د خدای او رسول څخه نافرمانه وي د هغو مخان به ډیر ذلیله وي. عاملة عمل کوونکي به وي، ناصبة ستړي کوونکي، هم به عمل کوي هم به ډیر ستړي وي هم به فایده نه وي پر مرتب. نو په دوزخ کې به وای د دوی خورا درانه زنځیران وي چې دوی په تړه سوي وي. سلسلة 70 ذراعا داسې آیات راځي چې دوی به په زنځیرانو کې وي، هغه به 80 ګزه وي. خو دا ګزونه هم وای د ملایکو ګزونه دي. نو دوی به دا کشوي
عمل به کوي خو ډېر به ستړي وي په دې سره. بل روایت کې راځي چې غرونه به وي د اور، دا به دوی په دې باندې مأمور کېږي چې خېژي دې ته. نو دوی به په ډېره ستړیا په زرونو کلونه به وخېږي، په تکلیف، په وهلو، ټکولو، سوځولو بېرته بریالی کېږي. او داسې هم راځي چې خاشعة ذلیله به وي، عاملة عمل به کوي، ناصبة ستړي کوونکي. خو آخره نتیجه به دا وي چې په دې دنیا دی دغه کارونه کوي. تصلا ننوځي به نارا و اور ته حامیة چې ډېر په تیزشت کې ډېر تیز وي، ډېر ګرم وي، شدید ګرم وي، شدید الحرارت وي، بیا به دې ته ننوځي. نو علما لیکي چې په دې کې بیا په دې دنیا کې چې یو انسان عمل کوي هغه باید د پاره د رضا د الله جل جلاله وي. اوس نو کافران چې کوم عمل کوي دی به په دې دنیا کې ډېر ستړي کېږي په دې اعمالو خپلو، په آخرت کې به دې ته هېڅ شی نه وي بلکې په اور به ننوځي. ځان به ستړي کوي، فایده به یې نه وي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پر یو د راهب په یو عبادتګاه باندې تېرېدی، غږ یې ور وکړ ویل یا راهب، فاشرف، هغه سر راپورته کړي. فجعل عمر ينظر الیه ویبکا، چې د دې راهب حالاتو ته یې وکتله چې ځان یې ستړی کړی و، خوارۍ یې کښلې. عمر رضی الله عنه ورته ګوري، ورته ژاړي. چا ورته وویل چې یا امیر المؤمنین ما یبکیک من هذا، ولې ژاړې، څه ژړې وي پر دې باندې؟ عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل ذکرت قول الله عز وجل، را په یاد قول د الله جل جلاله فی کتابه، په خپل کتاب قرآن عظیم کې، عاملة ناصبه، عمل کوونکي به وي، ډېر به ستړي کېږي، تصلا نارا حامیه، بیا به ننوځي و اور ته چې هغه سوځونکی وي. فذاک الذي ابکانی، دغه شی ما ژړوي، خو دا خلک ځانونه ستړي کوي مګر ځایه دوژخ دی. نو علما لیکي چې هر عمل چې یو مسلمان کوي هغه به موافق د قرآن و احادیث او شریعت سره وي. که چیرې داسې نه وي خدای نه کرده نو هغه عمل یې باطل، ستړیا یې باطله، نتیجه به اور وي. په دا اندوانو کې داسې خلک ستا دونه ریاضتونه کوي، خوراک نه کوي، لږ شی کوي، حتی ځان یې تړلی، پرې یوه پښه ولاړي، کالي نه اغوندي، هغه هم نارې وایي زما معنویتونه خوښېږي. دا ټول عاملة الناصبه، ځان یې ستړی کړي، برباد کړي. په یهودو نصاراو کې هم دغسې خلک شته، په خپلو کلیساو کې بس نه د ښځو سره کار لري او نه نور د دنیا پر نعمتو باندې کارونه اخلي، زما معنویت خوښېږي. په هندوستان کې یو هندو د دا معنویت چلوي، 80 میلیونه مریدان یې درلودل یوازې، خو د دوی دا عمل ناصبه دی، اخر یې نتیجه اور دی. نو یو څوک چې عاقل وي، هوښیار وي، لږ ډېر پوهېږي، نو هر عمل چې دی کوي پر کتاب او سنت یې عرضوي. دا که په معنویاتو کې څوک داخل وي او که په ظاهراتو کې سړی داخل وي، دا که د حال په علم کې ور داخل وي او که د قال په علم کې ور داخل وي. شیطان کافر په یوه لاره کې تا نه پرېږدي چې اغوا دې نه کړي، خوارۍ به در باندې وکړي، ستړیا به در باندې وکړي، خو آخر پای به خدای نه کرده نتیجه بیا هم اور وي. نو څوک چې مرید کېږي اول د وار استخاره سړی وکړي، بیا چې مرید شو ودې ګوري چې آیا په ما کې بیا تغیرات راغله که نه، آیا زه خپل خدای او رسول ته اماده شولم، میلان مې ډېر شو که میلان بلې خوا ته میلان شو. نو که چیرې د خدای او رسول طرف ته میلان ډېر شوی نو پوه دې چې دغه لار حقه لار ده، ځي دې باندې. بیا چې کوم اذکار دی کوي هغه به پر طریقت او شریعت عرضوي. که دا ذکرونه دی کوي د شریعت او طریقت سره موافق نه وي، بیا ستړیا ده، بې فایدې، خدای نه کرده عذاب هم پر مرتب و محزن لله نه وي.
نو دغسې دا کردارونه چې نن عصر موږ په خیر القرون کې نه یو، په یو اخر وخت کې د زمانې قرار لرو، ډېر به کوشش کوو چې ځانونه سم کړو، ډېر به کوشش کوو چې داسې ځای کښېنو ناسته پاسته وکړو چې هغه موافق د شریعت سره وي. دا هلک په لار که دا هلک په لار که داسې صاحب نو په دغه وجه باندې بل که چیرې شریعت د شریعت په نامه تا یو څوک بیلوي بیا یې دي، بیا وګوره چې دغه سړی خو د شریعت نارې ویي، آیا موافق د خدای او رسول د کتاب سره دی که نه دی؟ موافق د کتاب او سنت سره دی که نه دی؟ نو موږ خو بندگان د خپل خدای پاک چې څه راته ویلي هغه به کوو. امتیان د نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم یو. دغه دوه شیان موږ ته راپاته دي، دا اصل دي. نو که د دې پر لاره باندې موافقه کیسه وه خو زه ورسره، که دا نه وه نو بیا مه ځه. عبدالرحمن جامی صاحب مبارک یو وخت په خدای پاک ته په مناجات کې ویې ویل، ویل خدایه د ډېرو انسانانو خدمتونه مې وکړله، د ډېرو انسانانو موردۍ مې وکړلې، د ډېرو انسانانو سره مې شپه و ورځ تېره کړله، خو خدایه تا ته یې وصل نه کړلم. دا چې ټونه یې لرې کړی یم ستا څخه هغه خدای ته خبر یې. نو خدایه د دې وروسته زه ته مې وصل کړې بالا، ته مې ورسوې بالا. د مخلوقاتو په خو زه ستا ته وصل نه کړلم. دا په سوونه کلونه و آخوا ته مثال داسې حالات وه. نو اوس به څنګه حالات وي؟ نو اوس به څنګه موږ تاسې بیا خپل خدای ته څوک وصل کړي؟ نارې خو ټوله د اعلی درجې وهو. یو خلیفه صاحب په دا نیټ کې د عکس پورته کړی و، بیا نو غوث زمان کامل پیر پلانکی صاحب دا عکس سره پورته کړی. پیر ابراهیم هغه لکه چې یو چا دا په نیټ کې ورښکاره کړی و، علیحده یې سړی راواڅوه، دغسې خلیفهګان خو ورک کړي د کندهار اګر سره. دا که زموږ په نامه غږ کوي چې موږ قادریان یو که د بلې طریقې. ته چې غوث یې، ته چې کامل یې، نو په نیټ کې باره نارې وایه چې زه پیر کامل یم. دا ټګان دي، دا مه پرېږدي. دا خپله د قادري شریف هغه پر جاینشینه پر مسله ناست دي، هغه وایي دا خلک مه پرېږدي چې دا نارې وایي زه پیر کامل یم. خلک غولوي په دغه چمو باندې، ول بند یې کړي ګر سره. که زموږ په دغه پورې تعلق لري هم یې ایسته کړي، زموږ درته اجازه ده، دا موږ پورې تعلق نه لري. نو چې اصلي پیران یې لا دغونه په درد کې راوستلي دي، نو دا څه حال به وي؟ نو ستړیاوې به یي، په آخر پای بې نتیجه هېڅ په لاس کې نه وي. نو که ذکر زما افعال و کردار ټوله شریعت سره موافق نه وي، نو زه دا مریدي څه کوم؟ خو زه که مریدي کوم خو دې دپاره کوم چې زه خدای پاک ته ځان په وصل کړم، زه د خدای لاره پیدا کړم، زه کامیابي ځان ته حاصله کړم، او چې زه نور لرې کېږم نو دا بیا څه پیدا؟ بل طریقت چې دی دا یو معنوي شی دی. نو عمر رضی الله تعالی عنه دغه راهب ته ګوري، ورته ژاړي، وایي ما ته د خدای پاک دغه کلام را پیدا سو، عاملة ناصبه تسلا نارا حامیه. عمل به کوي، ډېر به ستړي وي، ډېر ریاضتونه به کوي، خو تسلا نارا حامیه، تر پای به ورته ننوځي. نو در دې پورې نو تاسې وایي پر خپل دین باندې کلک ودرېږئ، هغسې دین چې هغه جوړ او اساس حنیفي وي، قائم على التوحید وي، خالص والاخلاص وي، الكامل لله عز وجل وي. والله تعالى لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا له. الله جل وعلا نه قبلوي د عمله څه د یو چا څخه مګر چې هغه خالص د خدای پاک د رضا دپاره وي. ځکه الله جل وعلا شانه فرمایي سورة کهف کې، قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، تور ته ووایه چې آیا زه تاسو خبر کم پر هغه اخسر
یو تاواني دی بل د تاوان لا پسې ور اخواته وي په یو تاواني اعمال سره الذي ضل سعيهم في الحياة الدنيا دا هغه څه کسان دي چې عبث سوي ده خطا سوي ده کوششونه د دي په ژوند کې د دې دنیا او هم يحسبون انهم يحسنون صنعا او دی دا ګمان کوي چې دی نیکی کوي په د خپل صنع سره خدا سينه د دې هغه نیکی نه د نیکی نوم ورکوي ښه قال الله وقال رسول الله هم څه درته وایي مګر هغه داسې یو څوک وي چې غیر مذهبي سړی وي پنجپیری وي سلفی وي برلیولی وي رقم د اوس پرویزی وي رقم ډلې پیدا سوي دي بیخي ډېرې دي په دې ډلو جننه باسي او ظاهره دا درته وایي چې دا خو نو ښه ډله ده موږ ښه عملونه کوو اولئک الذین کفروا بآیات ربهم دا هغسې کسان دي چې دوی کافران په آیاتو سره د رب جل جلاله دي ځکه هغه ته نه ګوري ولقائه او دوی کافران په لقا سره د خدای پاک دي حبطت اعمالهم عبث سوي دي عملونه د دوی فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا موږ به ونه درو دوی لره په ورځ کې د قیامت ترازو چې د دوی عمل پکښې ټول نیکۍ بې نه ګر سره ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا دا هغه څه کسان چې جزا د دوی به جهنم وي په سبب سره چې دوی کفر کړی دي واتخذوا آیاتي ورسولي هزوا او دوی نیولي دي آیاتونه زموږ د قرآن رسولان زموږ مسخرې ټوکې وټکالي دا چې اپلاخو به تسلا نارا حامیه دی به ننوځي به اور ته چې هغه ډېر ګرم وي تسقى من عین آنیه بیا به څښل کېږي په دې سره یو چینه چې ډېر حرارت په تمامه معنا سره توند وي او تودې اوبه به په څښل کېږي اپلا به الله جل جلاله پر دې باندې لوږې مسلطه کړي وایي دوی به ضریع یو رقم اغذی دي ډېر تریخ بدبویه او ډېر تیره دي دې ته به مجبوره سي چې ویې خوري هغه یې کلمې ګرد سره وټکوټ کړي بیا ډېره تنده پر مسلطه کړي بیا نو من تسقى من عین آنیه بیا د دغه آنیې چینې څخه په دې سره اوبه وچښل سي وایي که یو سک پر یو لوی غره راشوه سي دا غر به ویلي کړي داسې ګرم چینه ده دغه اوبه به په دې باندې بیا څښل کېږي ليس نبوي لهم دي لره طعام خورن كشان إلا من ضريع أغزدار بدبوية بوتي بوي لا يسمنون چې نبدني شاغي ولا يغني او نبد دفع راولي من جوع للوجه سخددي چې د دې د الوجه څخه دفع راولي دې مارک بلکې په دغه الوجه کې بوي نو دغه شوق أغزدار درخته بدبوية دغه بد دي خورک نه به چاغوي او نه بد الوجه څخه دفع وکړي دا به د دغو بدو خلکو سرکشو خلکو حال وي نو دلته اوس یو دغه شی په لاس رالی چې موږ تاسې مؤمنان شپه ورځ عمل کوو خو دا عمل دې مو خدای پاک د خپلې رضا دپاره کوي او بل دا دی چې دا رضا دپاره ګرځي دا په نیت سره ګرځي چې نیت به محضن لله دپاره وي چې هر کار کوو چې خدای ستا د رضا ده په لمانځه کې چې وایو خاص خدای تعالی لره خاص خدای تعالی لره دا لمونځ کوم په هر عبادت کې داسې باید ووایو چې خدای پاک د خیراس خاص خدای ستا دپاره کوم حج خدای خاص خدای ستا دپاره کوم جهاد خدای خاص خدای ستا دپاره کوم هر عمل کې داسې باید خلوص موجود وي دپاره د رضا د الله جل جلاله وي او پر طریقه د شریعت وي بعضې خلک داسې وایي چې طریقت او شریعت دا سره بیل دي دا خلک ومایي ناپوهان دي په دې نه پوهېږي که چا سره بیل کړله هغه برباد دي هغه په دغه ډله کې داخل دي چې وایي طریقت او شریعت سره بیل دي د اولیاو دا مقامات ټوله په آیاتو په حدیث سره ثابت دي حتی د اقدابو مقامات ابن عربي صاحب په فتوحات مکیې کې د هر یوه ته د دې منصبو ته په هغه آیاتو سره اثبات راوستلی دي یعنی د اولیاء کرامو مبارکانو لار چې ده یو مخ پر شریعت برابره ده حضرت غوث اعظم رحمت الله علیه وایي زما طریقه چې د کتاب و سنت زما طریقه قرآن او حدیث نبی علیه السلام مبارک ده دغه زما طریقه ده که چا طلب غیر د دې څخه پکښې وکړي وایي دا زما طریقه نه ده هر څوک چې دعوه کوي د خوښې د ځانه څخه کوي ایله ایله چمونه کوي
اله چې نه د شریعت سره برابر وي نه د قرآن سره برابر وي هغه کارونه کوي چې بس نو یو مخ سوټی وهابیانو پنځپیرانو ته په لاس ورکړي چې دا موږ دا رقم چې مونږ کوو هغه نو باره وایي دغه و شریعت دی دا څنګه عمل دا خلک کوي دا په کومه معنا دی دا عبادت کوي دا خو ستړیا د اخر وره بیرته نتیجه یې ور دی نو دنیوي اغراض به په دې کې نه وي که شرعي لار وي که د طریقت لار وي اول به د دنیا غرض نه وي په دې کې چې ته په دغه طریقت سره پیسې ځان ته حاصلوې ګټه دنیوي بلکې دا یو مسؤلیت دی چې د خدای مخلوق په خدای پاک لارې ته اماده کوي که په وس پرده وي که نیمې کوو دا مسؤلیت په غاړه کې مه اچوه دا خو دا او څوک چې دا چلیږي د خدای او رسول جل وعلا او صلی الله علیه وسلم د شریعت پابندي ساتي او ژوند پای ته رسوي د هغو په حق کې خدای پاک فرمایي وجوه مخونه به دغه ورځ کې د غاشیې ناعمة ډېر به نعمتناکه وي ډېر به ښایسته وي ډېر به ځلیږي لسعیها خپلو کوښښونه چې په دنیا کې کوښښونه کړي دي په اطاعت سره د خدای پاک راغدیتون ډېر به راضي وي چې کوم ثوابونه وویني چې خدای پاک څونه ثوابونه ورکړي دي دا خپل سعی او کوښښ ته به ډېر راضي وي چې شکر دی چې په دنیا کې ما همدغسې سعی او کوښښ کړی دی چې دا دې اوس یې نتیجه راته ګټه په لاس کې راته راغله فی جنة عالیه په جنتو لوړو کې به الله جل جلاله مقامات ورکړي ځای به ورکړي لوړ جنتونه به وي لا یسمعو نه به اورېدل کېږي لا تسمعو ته به نه اورې فیها په دې جنت کې لاغیه لغوه بې معنا کلام به نه وي لکه سورة الواقعه کې وایي لا یسمعون فیها الا قیلا سلاما سلاما مگر قیل د سلاما به اوري د لغو خبرو بې فایدې دا شی به نه وي په ورځ کې د قیامت فیها عین په دغه جنتو کې به هم چینی وي جاریتون بیدونکي د شیدو د عسلو د شرابو چې قطع کېږي به نه هرې خوا ته چې دی ځي به یې ولی سي فیها په دې جنت کې به سرور پلنګونه وي مرفوعة خورا لوړ باقدره نو په تفسیر روح البیان کې وایي په دا پلنګونو چې دی کښېني بیا دونه ورته ټیټ سي د مځکې سره ورته برابر سي دوی چې پر کښېني پر دې پلنګو باندې بیا رقم غالیانې وي ورېشم وي اوس په راسي چې بالشتان وي ډېر ښایسته بیا پورته سي دغسې ډېر یې پورته کړي چې د هر ځای دید کولی سي د ده په اراده سره دا پلنګ پورته کېږي او ښکته کېږي نو مرفوعه په دې معنا دی چې اول د وارې پیڅ وي ورته چې دی کښېني بیا چې دی وایي هغونه ورته پورته کېږي او اکواب جیکونه به وي چې نه لاستي لري او نه د خولې ځای لري چې پر هر ځای خولې ږدې بس اوبه په څښل کېږي موضوعة دا به پر دغو چینو چې جاریه دي د دې سره دا به پر پراته وي دا جیکونه چې هر وخت یې وغواړي دا به څښي ونمارقو بالشتان به مصفوفتون دا سب پراته وي پر دې پلنګو باندې چې دا وایي په دې دنیا کې هم عادت ده دا خانانو دي په دا کوټو کې یو لس بالشتان داسې ایښي وي نو دغه یو سب بالشتان دی ته پراته وي وزرابیو غالیانې چې موږ تاسې بولي ډېرې پستې سړی په قدم پر کښېږدي په ننوځي ډېرې ښایستې چې سړی ورته وګوري په مړېږي نه دا خو نعمتونه دي په دې دنیا کې چې دا غالیو سړی ته ورسي څه رقم غالیانې څنګه سړي ته ښه خوند ورکوي چې دا مې رانیولي وایي د چینیانو سړی ته ورسې څنګه ښه چینیان دي ښایسته سړي ته خوند ورکوي نو په جنت کې خو یو مخ خوند دی نو هر شی د خوند نو غالی بیا هم وزرابیو دا غالی به مفسوستون اواری سوی بی دا به اواری پرتی وي بس د دې دپاره دا به الله جل جلاله هغه خلکو ته ورکوي چې دوی پابند د شریعت وي دوی د خپل اطاعت پابندي سره د شریعت پر طریقه د نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه و وسلم پای ته رسوي کوي نو اوس ګوره اول د وارې چې موږ ورته سره واقع یو په هر سهار کې هغه دا موږ ورته چې لمونځ دی دا لمونځ باید د نبي علیه السلام مبارک پر مسنونه طریقه برابر وکړو قرأت د هغسې زده کړو کالي د هغسې خوا پاک دوهم چې په خپلو کورو کې موږ تاسې ګزاره کوو باید په اخلاقو نبویو باندې موږ د خپل ژوند ورسوو سره چې په خپل کور کې هم هغه طریقه یې بیا که مشکل نه موجودېږي
بیا په خپل وجود کې بیا د هغسې سنت طریقې مراعت کړو، نه ډېره ډوډۍ وخورو، نه ډېر خوبونه وکړو، نه ډېرې خبرې وکړو، نه ډېر د دنیا په اشغالو باندې ځان خپل مصروف وساتو لکه نبي علیه السلام بارک چې کاوه. نو دا ټوله دا طریقې چې دا موږ سهار کښېنو په دې درو شیانو کې موږ واقع چې دا به کوو. بیا نو چې د باندې راوځو باید کومې طریقې مراعت وکړو، پر هغه طریقه تجارت وکړو، پر هغه طریقه د خلکو سره ناست و پاست وکړو، په ښه اخلاق، په ښه زندګي، په ښه خوشحالي، په ښه خندا. دا ښه اخلاق دي. نو دا که څوک دا ژوند سموي پر دا مسنونه طریقه باندې مکمل ژوند سمیږي. بیا چې نو هر عمل دی کوي دغسې پر مسنونه طریقه، هلته چې قبر ته ورسي دی به راضي وي په دا خپل عمل باندې. او که خدای نکړه بل ډول وي بیا به دی د خپل عمله څه ناراضه وي. لکه یو چا چې یو جرم کړی خبره نو یو ځای نسي ورتللی چې نو څه به راته وایي څنګه به کېږي. نو په دغه وجه باندې چې سړی پړ وي د خپل عمل نو بیا کله راضي وي چې ما دا عمل کړی. نو بد عملي چې د هغه پښیماني ده هم په دې دنیا کې هم په آخرت کې. نو پښیماني عمل داسې به سړی نه کوي چې بیا چې کشکې مې دا نه کولی. نو دا ګرده د دې جنت د نعمتو د دا په دې دنیا کې دا ښه غالیانې دي د هغو بیان ادې رالی. او بل چې دا دوژخ کې هم دغسې وو چې دغه ضریع اوبه یې ضریع وي. نو دا وایي د انسانانو تر اعمالو پورې فرق لري. بعضې انسانان وي ډېر بد عملونه کوي، نو د هغو خوراک چې دی د بعضو دا زقوم وي، د بعضو دا غسلین وي، د بعضو دا ضریع وي، د بعضو دا حمیم ګرمې اوبه وي، د بعضو دا صدید نوبون نو دغه شان وي. لکل باب منهم جزء مقسوم. خدای پاک وایي هر درکې لره د دوژخ جزء مقسوم تقسیم کرده شده دی. او په دوژخ کې چې ته دا درخته ده یا داسې اغزی دی وایي دا ناشونی نه دی، ځکه د انسان ژوند نو بیا په اور کې کله امکان لري، د مارانو لړمانو دا وایي کله لري، خو دا ټوله په دې دوژخ کې دننه موجود وي. دا خو د الله جل وعلا په کامل قدرت سره هغه کول کېږي. دغسې دغه درخته به وي مګر هغه به په دوژخ کې راشنه وي. نو بس الله جل وعلا شانه یو څو ظاهره چې دې ته په سترګو معلومیږي چې د جنتو بیان وسو، د دوژخو بیان وسو. نو اوس یو د تعجب شان نور الله جل جلاله دې ته ښکاره کوي. په عربو کې دغه ډېر و، دا وشان دی اهل د وشانو و. نو الله جل جلاله فرمایي افلا ينظرون آیا دی نګوري الی الابل و وشانو ته چې کیف خلقت، څنګه الله جل جلاله دا وش پیدا کړی دی، په یو عجیب نظم کې پیدا کړی دی، یو عجیب حالات کې پیدا کړی دی. څنګه دی انکار کوي دا مشرکان د بعثتو، د میعادو، د جنتو، د دوژخ څخه، او دی مشاهده د دې وش کوي چې دا څونه غټ بدن الله جل جلاله ورکړی دی او په عجیب حالت کې جوړ دی او ډیر نرم پوست دی سره د غټي جوسې او ډیر قوت خدای پاک پکې شي دی او نادر صفاتونه لري. په دې مخلوقاتو کې یو عجیب چارپایه دی دا او ترکیب غریب سوی دی ده او دا چې د بار کړی وي پورته کیږي، بارونه پر وړي څنګه نرم نرم روان وي او دا غره کم بیا چې وشوي خپل چې ته بیا دا چوکیږي دا اوس اندازه هغه چل ځنی کوي تیاره او د شیدې ځنی خو شیدیم کوي او دغه رقم د دې پر وړیو پر پوستو پر ډیرو شانو یې د مسلمانان بیا ګټه اخلي او د شیدو څخه خلک ګټې اخلي او سره له دې چې دی بارونه وړي سفرونه کوي دی صبر پر لوږه او تنده باندې لري، ډیر زمانه دی تک کوي خوراک او شک نه کوي. او بل تعجب یې دا دی چې اکثره وخت وایي اوښ د سترګو اوښکې بهیږي ژاړي. او بل شی یې دا دی چې کله یو خوش اوازي واوري دون اثر پر دې اوښ باندې کوي
چې حتی دونه دا ښه خوش اوازي و دا نعتونه و یو شی په اوره په ده باندې دونه مزل درته کوي چې څو مړ کېږي در هغه ساعته دی نه درته درېږي. دونه د عشق قوه هم په دغونه قوت کې ده. او خوراک د ده زوز دی، زوز درته خوري، په زوزانو باندې د ده ګزاره ده او دونه کار کوي. نو دغه صفتونه یې د الله جل جلاله دوستانو ته سوي دي چې دوی وچه ډوډۍ په اوبو کې خشته کې دا خوري یا خوراک نه کوي، روژې نیسي او عبادت ډېر کوي او ټول عمر خپل خدای پاک ته در سترګو اوښکې بهیږي او مینه او محبت یې د خدای پاک سره، د خدای پاک د لارې خلکو سره، د انبیاو، صلحاو، علماو، اولیاو سره تر دې کچ باندې ډېرې وي چې کوم وخت د هغو اوصاف ورته ویل کېږي دوی ته خوند ورکوي، د دې عشق نور هم تازه کېږي، دوی د هغه اورېدل کوي. نو دا اوښ ډېر یو عجیب حیوان الله جل جلاله پیدا کړی دی. نو دوی نه ګوري و دغه اوښ لره چې کیف خلقت، څنګه الله جل جلاله پیدا کړی دی. و الى السماء کیف رفعت، و اسمان ته دوی نه ګوري چې څنګه الله جل جلاله پورته کړی دی. دا سره له دې چې هېڅ ستون نه لري، میل نه لري، ډېر دروند او قوي الله جل جلاله پیدا کړی دی. په سورة قاف کې چې راځي افلم ينظروا الى السماء، دوی نه ګوري و اسمان ته فوقهم برسیره پر دی کیف بنیناها، څنګه موږ جوړ کړی دی، وزیناها موږ ښایسته کړی دی په دې ستورو او لمر او سپوږمۍ سره، وما لها من فروج، نسته په دې اسمان کې کوم فروج چاودي دا شی هېڅ شی نسته. و الى الجبال کیف نصبت، او دوی نه ګوري و دې اسمان ته د غرو ته څنګه الله جل جلاله درولي دي. جګ جګ غرونه خدای پاک پیدا کړي دي، بیا په دې کلکو کلکو ډبرو کې سمه د مدرخ د زرغونه ولاړه. نو داسې کلکه ډبره کې الله جل جلاله شنه شنه درختې پیدا کړي دي، بیا په دې درختو کې ګلان پیدا کړي وي، سره رنګونه، ژړ رنګونه، شنه رنګونه، رقم رقم. دوی و دې غرو ته نه ګوري چې څنګه الله جل جلاله په خپل کامل قدرت سره دا درولي دي. بیا بله نادره بیا دا ده چې د هغه د غره د سره څخه اوبه رابهیږي، ته اوبه وګوره، ډبره وګوره. دا د الله جل جلاله حکمتونه دي. چینې پکښې پیدا کوي، اوبه ځینې رابهوي، ډېرې اوبه کوي چې دا نن ورځ موږ ستاسې کاسه ده، که دا رودونه دي، که دا شیلې دي، کته د دې غرو د اوبو څخه دوی ګټه اخلي. نو پر دې غرو باندې الله جل جلاله ډېر باران کوي، ډېرې واورې کوي، د هغه اوبو څخه چې رابهیږي بیا مسلمانان ځینې ګټمن. بیا په دې غرو کې سنگ رخام دی، بیا دا رقم رقم ډبرې جنومان ازمانه دي، دا رقم رقم رنګونه دي، حتی تک شنه رنګونه ستا په دې ډبرو کې، سره رنګونه ستا، دا زرغونه رنګونه ستا، تک سپین رنګونه ستا، بس ته دراوي سپینه دراوي، سپینې ډبرې وي. دا خلک منځونه پر کوي، دا چش ډبرې نومېږي، سنگ مرمر، رقم رقم ډبرې دي چې موږ تاسې نومان نه دي زده. دا ګرده په دې غرو کې خدای پاک پیدا کړي. بیا نو په دې غرو کې اکولا یې ده چې دا اور موږ تاسې په بله دا جلا دي، مس و چینې، مس جلا پکښې پیدا کېږي، سره زر جلا پکښې پیدا کېږي، سپین زر جلا پکښې پیدا کېږي. دا ټول کمال په دې غرو کې الله جل جلاله ایښي دي او پر دې مځکه باندې خدای پاک درولي دي. خو دا هم د جنس څخه د مځکې دي دا غرونه، که چې الله خدای پاک درانه پیدا کړي دي، جنس د مځکې دي. الله جل جلاله وایي اول د واري والله اعلم چې دا اوبه نه وي، نو موږ ته ولې دا خاوره پاکوونکې ده وایي، ولې په بل شي باندې په دنیا کې بل شي باندې موږ نه پاکوي. وایي الله جل جلاله یې ملغلره پیدا کړه، بیا په نظر د قهر ورته وکتل، هغه اوبه سول. نو خدای پاک دا اوبه د هغه ملغلرې څخه پیدا کړل، بیا دا اوبه جوش سره وخوړې، څپې سره وولې، د دې څخه زک پیدا شو، د دې زکه څخه خدای پاک مځکه پیدا کړل. دا غرونه او مځکه دا ګرده چې دا زک دی چې دا خاوره یې کوټ پر کوټ پرته وي، لکه زک چې وچ سوی اوس هم معلومېږي، که د اوبو زک چې سره کیندي هغه خاورې راتویږي. نو د دې اوبو څخه خدای پاک اول د بارې دا خاوره پیدا کړې ده، ځکه پیدا کړې ده، دا غر یې پیدا کړی دی، ډبره یې پیدا کړې ده.
نو ځکه چې اوبه نیستي سي د اوبو څخه اول زوی چې زیږېدلی دی څه شي دي؟ خو خاوره ده. نو موږ بیا تیمم پر ځمکه باندې وښودل دا چې بیا نور شیان پیدا سوي دي، د دې څخه نور شیان بیا دغه سوي دي، هغه بیا جلا شیان دي. خو موږ ته نږدې چې د اسمانونو هم وایي د هغه څخه دود څخه بیا د دې اوبو پیدا سوي دي. نو دستي موږ تیمم و. نو ځکه دا خاوره په دې وجه چې اول پیداوار د اوبو څخه هغه خاوره ده، خدای پاک پیدا کړې ده. نو وإلى الجبال کیف نصبت، څنګه خدای پاک دا غرونه درولي دي. وإلى الارض د ځمکې ته نه ګوري چې کیف سطحت، څنګه خدای پاک بیا اواره کړې د سلیس لپاره د قرار، د سکونت، د ګټې چې موږ تاسو پر دې باندې ګټه اخلو. بیا په دې ځمکه کې خدای پاک معدن پیدا کړي دي، خزانې پیدا کړي دي، کنزونه پیدا کړي دي چې شخ نباتات پیدا کړي دي، ښایسته ښایسته واښه راشنه کوي، ګلان راشنه کوي او درختې راشنه کوي، باغونه راشنه کوي، اوبه راغورځوي، چینې دي، څانان دي، هر څه موږ ټوله د دې مځکې څخه دي. نو ځکه چې مځکه چې دا هغه مور ده د سړي، مور یو رقم شیدې درکوي، مځکه 1500 رقم خواړه درکوي. نو ځکه ټول قوام د حیات او د معیشت چې دي هغه د دغه مځکې څخه دي. الله جل جلاله د داسې موږ تاسو ته جوړ کړی دي. نو څنګه د مځکه خدای پاک غوړولې د تاسو ته. نو فذکر او نبی علیه السلام مبارکه ته خلکو ته نصیحت کوه، په هغه شي تذکر ورکوه چې خدای پاک ته رالیږلی یې په هغه سره. انما خبره خاصه ده بلنه انت ته چې مذکر ته پند ورکوونکی یې خلکو لره، ته خلکو ته نصیحت کوه، پند ورکوونکی یې، ستا وظیفه دغه ده. لست تنی علیهم پر دې باندې بمسیطر، معنا مسلط چې دوی په زوره باندې په ایمان باندې باحثه کې، بلکې توفیق ورکول د جانبه د خدای پاک چې چاته د هدایت توفیق ورکوي، چاته یې نه ورکوي. ته مسلط پر دې باندې نه یې. بل ځای کې سورة یونس کې چې راځي افانت تکره الناس، آیا ته زورګیره کوي خلک حتی یکونو مؤمنین، چې دوی مؤمنان دي، یعنی داسې خو نه یې. په سورة قاف کې راځي وما انت علیهم بجبار، ته نه یې علیهم پر دې باندې جبر کوونکی، زور کوونکی. فذکر ته نصیحت کوه بالقرآن، په دې قرآن سره، من و هغه چاته یخافو چې بیریږي وعید د وعیدو څخه د الله جل جلاله. نو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، امام ترمذی، مسلم، نسائی، احمد ټول د حدیث را نقل کړی دي. امرت ان اقاتل الناس، زه امر سوی یم د جانبه د خدای پاک چې زه به جګړه کوم د خلکو سره، حتی یقولو در هغه وخته به جګړه ورسره کوم چې دوی وایي لا اله الا الله، فاذا قالوها چې دا کلمه طیبه یې وویل عصموا مني دماءهم، ویساتل زما څخه وینه، واموالهم مالونه الا بحقها، په خپل حق سره، وحسابهم على الله عز وجل، نور حساب پر الله جل جلاله دی. نو الا من تولا، الا خو بیا ته جهاد کولی سي، مقاتله کولی سي، من د هغه چا سره تولا چې مخ وګرځي د اسلام او قرآن او ایمان څخه، وکفر کفر وکړي. او بعض علما و الا خو بیا خدای پاک عذاب ورکوي، من هغه چا ته تولا چې مخ ګرځي وکفر کفر کوي، فيعذب بعذاب ورکوي هو دته الله جل جلاله العذاب الاکبر، عذاب اکبر الله جل جلاله پر دغه سړي باندې مسلط کوي چې هغه عذاب اکبر هغه عذاب د آخرت دی، د دې دنیا نه دی. نو دا چې عذاب الاکبر الله جل جلاله پر دې باندې مسلطي، نو هغه د عذاب د آخرت دی. نو د دې دنیا عذاب کم دی، هغه د عذاب خدای پاک اکبر ورته ویلی دی. نو ان په تحقیق سره الینا موږ لره ایابهم رجوع د دې انسانانو د پس له مرګ څخه، ثم وروسته ان په تحقیق سره علینا پر موږ باندې حسابهم، حساب د دې دی، جزا د دې ده، لا تترکه ابدا، هیڅکله به څوک بې جزا او بې حساب او بې کتابه پاته نسي، مګر هغه څوک چې ټول عمر یې نیکۍ کړي وي، نو هغه به خود جنت ته داخلیږي بې حساب او بې کتاب. نو ځکه چې دا محاسبه خدای پاک وایي پر موږ باندې، موږ ته رجوع ده، پر موږ باندې د دې حساب و کتاب دی، زه حساب سره کوم. نو خدای پاک به حساب کوي د دې سره.
فضل سره بیا به د دې سره وامه دې ته به رجوع کوي په فضل سره او حساب د دې سره په عدل سره کول کیږي. نو ځکه عمر رضی الله تعالی عنه وایي چې حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، تاسې محاسبه وکړئ د خپلو نفسو سره او انسانانو د مخه در دي چې ستاسې سره حساب کول کیږي. وزنوها، تلل د خپلو اعمالو وکړئ د نیکیو د بدیو چې څومره لري. قبل ان تؤذنوا، د مخه در دي چې ستاسو اعمال تلل کیږي. اوس نو په ورځ کې د قیامت خو ناعمه هغه د بعض مخونه ښایسته و په زینت کې وه، د بعض دا تور و، دا خو دوه احتماله دواړه موجود دي. نو عمر رضی الله عنه وایي ويتزينوا، تاسې خپل ځانونه ښایسته کوي په دې دنیا کې للعرض الاکبر علی الله، چې تاسې عرضېده کیږي پر اکبر جل جلاله باندې. عرض الاکبر غټ عرضېده دي د هر انسان پر الله جل جلاله باندې. یومئذ تعرضون علی الله، داسې آیات چې تاسې به عرض پر خدای پاک باندې، هېڅ شی بیا د خدای پاک څخه پټېږي نه. نو تاسې دلته په دې دنیا کې خپل ځانونه په تقوا باندې ښایسته کړئ، په اجتناب د نواهیو یې ښایسته کړئ، په پرهیزګارۍ یې ښایسته کړئ، په دغو شیانو ځان ښایسته کړئ چې دغه زینت ستاسې سره هلته ولاړ سي. د مخه در دي چې عرض اکبر ته تاسې رسېږي، دغه ښایست تاسو دلته هم پکار دی. او بل دا دی چې ډېر انسانان جاهلان په دې ژوند باندې مغروره خطاوتلي وي، او عاقلانو او قرآن خوانانو او موردانو طالبانو چې تاسې غره نه کړي دغه خلک. دنیا کې به هر رقم خلک وي هغه مغروره کړي وي دې دنیا، چې تاسې هغو ته ګورئ تاسې ورسره مغروره نه سئ، خطا مو نه کړي. ان لا یغتر به العوام، دا عوام انسانان چې دي په دې سره تاسې مغروره نه سئ. یو خو د عوامو د جملې څخه تاسې ځانونه راوباسئ، په خاصو کې ځان راولئ. بیا چې په خاصو کې مو ځانونه ودرول، بیا نو د عوامو خواته مه ګورئ. یعنی چې کوم خلک دا کارونه کوي تاسې هغه مه کوئ. تاسو چې د خاصو په خلکو کې ودرېدئ، مخ د خاصانو خاطر واړوئ چې هغو څنګه ژوند کړی دی، هغو څنګه تقوا کړې ده، هغو څنګه د شپې عبادت کاوه، د ورځې څنګه عبادت کاوه، کاروبار یې څنګه کوي، تجارت یې څنګه کوي، دا ژوند چار یې څنګه پای ته رسولې. او تاسو باید وبېرېږئ د ملک الاکبر جل جلاله څخه. او کم شی چې وایي ستاسې دپاره خدای پاک لیکلی دی هغه در رسېږي، خو بعضې داسې معلق وي چې خدای پاک په تا ته هدایت کوي که چېرې تا په ولې په قرآن ټینګې کړلې، دا یې سبب دی. خدای پاک په تا ته هدایت کوي که چا دا د ښو صالحینو خلکو سره ناستو ولاړه کول، د بدانو خلکو ناسته دې پرېښول. نو تاسو وایي دغه درک خو وکړئ، په دې پسې نه کوي کوښښ وکړئ چې خپل معلق تقدیر ته ځان ورسوئ د کامیابۍ. که چا داسې وسوي چا عمر 80 کاله لیکلی، خو دا 80 کاله به وي که چېرې د نیکۍ کارونه کول، او که چېرې نیکۍ پر لاره نه و روان، د دې عمر به 10 کاله وي. ګوره په بدۍ سره د سړي عمر کمیږي، په نیکۍ سره د سړي عمر اوږدېږي، خو دا معلق لیکلی. اوس نو ګرد اعمال داسې معلقه هم شته، که تا نیک عمل کول ډېرو نیکۍ ته به په دې دنیا هم ورسېږي، په آخرت به هم ورسېږي. که تا نه کول نو بیا د هغه څخه به پاته سې. نو اوس په دې خاطر وایي چې ته هغه شی چې ستا په حق کې معلق لیکلی په هغه پسې نه کړي ریاضت و کوښښ، خو پکار دی چې سړی ځان ور ورسوي. هر مسلمان ته یو هدف ټاکل سوی دی چې در دغه هدف پرې به ځان رسوي. هغه هدف د انسان چې دی هغه مکمل پیروي د کتاب و سنت، هغه پیروي د شریعت ده، چې دغه پیروي تا مکمل پای ته ورسول، ته خپل هدف ته ورسېدلې. او که هغه نه و نو خپل هدف کې ته پاته نو بیا دغه خو نه ورکول کېږي چې دته ښه امتیازات ورکول سي، انعامات ورکول سي، نو بیا سړی خرابېږي. وایي ثلاث من کن فیه استکمل ایمانه، 3 شیان که په چا کې راغله وایي د ده ایمان کامل. لا یخاف فی الله لومة لائم، نه بیریږي په لار کې د خدای پاک د ملامتیا څخه د ملامت کوونکو. هر څه چې کوي دپاره د خدای پاک یې کوي، پر شریعت سیده روان دي. که خلک ملامتیا پر وایي دی باک نسته.
که چې دغسې د خلکو باک نه کوي ستا ایمان کامل دی. او بل دا دی چې په خپل عمل کې هېڅ ریاکاري نه کوي، په خلکو دپاره یې نه کوي، نه په خلکو سره ځان ویني. نو دغه عمل د ده چې خاص محضن لله یې کوي، نو د ایمان خپل کامل کړی دی. او که چیرې تا ته دوه امور په مخ کې کښېښودل شول، دوه کارونه دې مخ ته راله، یو د دنیا او بل د آخرت، او تا د آخرت امر مختاره کوي پر دې دنیا پر کار باندې، نو ته پوه شه چې ستا ایمان بیا کامل دی. دغه درې خبرې تفسیر روح البیان راخیستې دي او حواله یې امام غزالي صاحب مبارک ته کړې ده په احیاء العلوم کې چې هلته د دغه ذکر کړي دي. نو په آخره کې دغه عالم وایي فمن كان يرجو لقاء ربه، که د چا امید وي د لقاء د رب جل جلاله، فليعمل عملا صالحا، نو دې عمل صالح وکړي، ولا يشرك بعبادة ربه احدا، او دې شریک نه ایسي د خدای پاک سره هیڅوک، ټول عمل دې په اخلاص سره وکړي. نو ځکه دا محاسبه حساب دا د الله جل جلاله د خپلو بندګانو سره کیدونکی دی، په دې کې شک نشته. خدای پاک وفرمایله چې موږ لره رجوع ستاسې د پس له مرګه، ثم ان علینا حسابهم، بیا پر موږ دی حساب د دې انسانانو. نو الله جل وعلا دې موږ تاسې په خپل ژوند و زندګۍ و محاسبه کې کامیابه ولري. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمد لله رب العالمین.